د کابل جلال آباد دوهم لین سړک د جوړېدو چارې د 2024م کال د اکتوبر په 26مه نیټه د اسلامي امارت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر په رسمي توګه پیل کړې. دغه پروژه د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیلیږي، د خاک جبار، حصارک، خوږیاڼو او سخرودو ولسوالیو څخه تیریږي او د ننګرهار حلقوي سړک سره نښلي. د سړک ټول اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې لومړی فاز یې 22 کیلومتره اوږد دی او کارونه یې روان دي. دغه سړک د کابل او ننګرهار ترمنځ د تګ راتګ لپاره بدیل او خوندي مسیر برابروي چې له امله به د ترافیکي ازدحام او پیښو کچه راټیټه شي. همداراز دا پروژه به د سوداګریزو توکو لیږد اسانه او ارزانه کړي، د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو پراختیا ته زمینه برابروي او د سیمې اقتصادي ودې ته وده ورکوي. د سړک د جوړېدو لګښت د وسایطو لخوا د تیریدو پر مهال د ټاکل شویو فیسونو له لارې تمویلیږي. دغه عواید به د عامه کارونو وزارت لپاره ځانګړي حساب ته جمع کیږي او د مالیې وزارت به د اړتیا وړ منابع برابرې کړي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک پروژه نه یوازې داخلي ترانسپورت د معیاري کولو لپاره مهمه ده، بلکې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې او د سیمې سره د نښلولو لپاره هم حیاتي رول لري.